سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي 19 او د 2026 زیږدیز کال د جنوري 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ د 2026 19 کلنو نړیوال جام لپاره لوبډله په ډاګه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د 2026 کال 19 کلنو نړیوال جام لپاره د محبوب خان تر لوبډل مشرۍ لاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې جام کې به افغان ځوانان خپله لومړنۍ لوبه د روانې جنوري میاشتې په 14 نیټه د سویلي افریقا د 19 کلنې کم عمره لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د بلخ په شورتپه ولسوالۍ کې د 110 ورزشکارانو ترمنځ د کوروش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې چې یوه شپه یې دوام وکړ. د ارزګان په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د قزلباش لوبډلې په بریا پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د هرات اوبو ولسوالۍ په ختیځو سیمو کې د 14 لوبډلو ترمنځ د امتیازي جام فوټبال سیالي چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وې د قرغوز لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. او د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې د سلو چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.